ما کېدای شي سهار اکثر لکه سبا چوټي نه ده چې وړه ماشوم مې راوړی سکول ته اوس پسې رالم. السلام كيف الحال؟ الحمد لله كويس. السلام علیکم. خبره چې مې کوم غواړم ورکشاپ ته بوله هغې پسې اوس روان یم. 9 بجې دي. ټاکسي ته وځم دغه روډ یم مخامخ. وایي ټاکسي انتظار دی خو نشته ټاکسي. ورکشاپ ته راورسېدو ګورو چې څه وایي. وایي دا ماسې مصیبت ده په ګاډۍ ویني وایي پته نه لګي راته موږ ته وایي دلته نه دی ښودلی چې ګرمایش کوي او ما ته خپل های ته رسېدلی یو ګنټه چې ګرمېده او دوی وایي نه صحیح دی. په دې چل یې نه پوهېږم چې څه چل دی پکې چې هلته ګرم شي او دلته کار نه کوي دلته برابر وي. هېڅ پته نه لګي چې دا څه چل دی پکې. بیا اوس ترې روان شوم بېرته واپسۍ کې کور ته ګډه بوځم که بیا هم کار نه کوو او ګرمېده نو بیا به بل ورکشاپ ته بوځم. دې خو 2 ورځې دلته ولاړو او هېڅ فرق پکې نشته. باید چې د ګاډۍ په باره کې درته سعودي ووایي چې دې ورکشاپ ته لاړ شم ووایه چې غلط دی بیا به زه راځې په مخه باندې که زما په شان چې زما دا تقریبا 3 پیر دی چې زه ځم او بېرته راځم ځم او راځم او ورکشاپ چې راشم نو پېږي پې نه وایي ښه برابر دی. څنګه برابر دی؟ یو سړی په خپله مرضۍ باندې کار کوي نو سړی صحیح کس ته وښایي ورکشاپ کې وګرځئ چې څوک پې پېږي هغه ته وښایي چې دې کې دا مرض دی هغه پې پوه شي او یو کس به پې پېږي نو ته به ورله بار بار راولې و درته به ووایي صحیح دی نو څه به اوسه وکړې. باید سعودي عرب کې روزانه دغه شان راشي لکه اوس چې دا ګاډۍ څنګه په قلار روان دي د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ تا ته صرف روډ خالي میلاویږي او نور روزانه دغه شان چلي. چې وړی ماشوم مې راوړی سکول ته اوس پسې رالم 7:30 بجې دي راوتو ټایم یې دی او هغه به وړمه کور ته او سبا جمعې ورځ د جمعې شپه ده نن به ګرځئ یو ځای بل ځای ته به نن ځئ. وایي مدرسې نه رالم دلته یو ملګری د هغه روټۍ راوړي او روټۍ خورو او بیا به سره سبزیان جوړو که کور کې کار وجو ښه او که نه شاید چې نن به هېڅ کار هم نه وي اکثر زیاته دیو کار نه وي چې په مخه چې په کم ځای کې کار کېږي سعودي عرب کې دا اوس دغه پروت دی کومه کاچره چې په دې کې بچي په دې کې ډېر پسې بیا ټریلی راشي او ټریلی وړي په خالي ځای کې دا نه شي اچولی چې په خالي ځای کې واچوه ډایرکټ د پسې دغه راځي بلدیه والا افتتاح شوی دی دې محل سیاره لګول. السلام كيف الحال؟ الحمد لله كويس. پاکستان او انډیا دا یو بنګالی پاکستان او د انډیا په جنګ په باره کې خبره کوله چې انډیا وایي ناروا کوي خپل مقصد دپاره دا څه چې کوي خو انډیا پاکستان او بنګلادیش وایي یو دی ورته خیر هغه دپاره بیا چې پاکستان هم کافي دی هېڅ هم نشي کولی انډیا صرف او صرف د انډیا میډیا دروغ وایي په دروغو باندې صرف مخکې د په دې وخت کې وایي چې دومره دغه جهازونه مو د پاکستان وشته او حقیقت کې چې څومره ډرون چې پاکستان د انډیا نه وشته کومه چې رافیل جهاز یې چې دې وشتلی د فرانس او په هغې باندې هم منکر دي او فرانس وایي چې جهاز لګېدل دی نور ملکونه هم وایي چې جهاز لګېدل دی خو انډیا منکره ده وایي موږ د پاکستان نقصان کړی دی پاکستان نقصان یې نه دی کړی د انډیا نقصان شوی دی اوس پاکستان څه کوي د هغې باندې اټیک کوي نو د خپل بچاو دپاره د امریکې د سعودي عرب ترکیې چین ته دې ورته مینات کوي وایي چې پاکستان دې غلی شي نور چې دا څه شوي دي وشو خو نور به جنګ نه کېږي او دې نه به مخکې بیا ښه زیات شي که پاکستان اټیک وکړي پاکستان ورته وایي چې زه اټیک کوم د خپلې یارې دپاره چې اوس څه کوي د خپلې یارې دپاره کوي چې زه بچ شم خو د بچ کېدو څه هېڅ هم نشته چې دا به بچ شي. ته چې په یو پیر باندې 100 ډرون او پاکستان ته داخل کې او د خپل مقصد دپاره چې هغه اسرائیل دپاره چې مقصد یې اسرائیل دپاره چې او معلومات وکړي چې معلومات ورته وشي چې په دې ځای کې دي او چې هغه ډیټا بیا اسرائیل ته ورکړي خو چېرته داسې نشي کېدی چې داسې به وشي. بهایي د هفتې ورځ د نن ماسخوتن ټایم د 9 بجې دي میډم مې وړله مازدیګر ملګري کور کې مې وړله اوس یې رینګ وکړه راشه راپسې او 2 پېره رینګ وکړه ما ته کېدای شي سهار اکثر لکه سبا چوټي نه وي دا وړه لور یې دغه بیا مدرسې ته ځي نو رینګ وکړه راشه
وایي په څومره ټیم کې به راشي؟ ما 11 منټه کې در راسم. نو اوس روان یم په هغې پسې، پته نه لګي کېدای شي که بل ځای ته ځي دا هم پته نه لګي. تادي ډېره زیاته کوي، رش ته ډېر زیات رش دی. رش د دې هسپتال د لاسه دا رش دی، مخامخ چې کومه د هسپتال دی هغه یو، نو ځکه دا رش بل ځای کې هسپتال نه چې کوم ګاډی راوځي لکه رش دی جوړ کړل دی، دا مخامخ هسپتال دی لیدای شئ. روډ چې داسې صفای بیا څه مسله نه وي، ټینشن نه وي، خو چې دا راشي که نه روډ دماغ به دې خراب کړي بیا چې څه وکړم. تقریبا 8-10 منټ کې به ورته اوس به ورسو، لرې د 8 نمبر کې ده. راورسېدو بای پسې، دا یې کور دی، رینګ مو ورته وکړو وایي دروځم، خو پته نه لګي چې خو بیا څه کوي، چېرته ځي، بل ځای ته ځي که څه کوي. بای میډم چې مې راوړه لاړم مارکېټ کې سودا کوله، راوځم بیا کور ته راوړه، اوس ځم ځان نه روټۍ راوړم، روان یم. تقریبا څو بجې دي؟ 10 بجې دي، بس یوه ګنټه ولګېده راتلو منې. د کور په کار کې به دا چې کله به روټۍ وختي خورې، کله به ناوخته خورې، خو اکثر دا چې وختي نه شي خوړی، وختي سړی کاري او که کار دې نه وي خو ته به انتظار کوې چې کار راشي بیا یې د روټۍ نه وباسي. او بعضې ټکي چې تا ته پته ولګي چې اوس کار نشته نو بیا خپل کار کولی شي، که روټۍ یا چېرته ځې هر څه چې بیا کولی شي، خو چې دا معلومات ته نه چې یاره څه ټیم کې به کار راځي نو په دغه ځای کې سړی باندې بیا ناوخته کېږي. او د کور په کار کې خو ډېرې په مخه سړی باندې ناوخته وي. کور کار کې مطلب لکه کور ډریوري چې کوې